او دلته یې د واډا خلاف د پرامن پروټیسټ وکړو. نو زه ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم په دې بیلونو کې چې کم دا ظالمانه او ناروا اف پی ای کم دوی چې دا ټیکس راچولې غریبانان خپل پیسې چې کمې دي کم اخراجات چې دي هغه پوره کړي، د تعلیم ته کړي، صحت ته کړي، د کور نور روزمره چې کم ضروریات دي هغې ته کړي. کو نه دې حکومت دې ظالمانه چې دا کم رویه روانه کړې ده نو دې ته کړي. نو تاسو لاشوت کوئ چې هېڅوک به هم دا کم اف پی ای چې دې بیل کې راچولې مه کوو. انشاءالله نه به یې جمع کوو چې کومه جرمانه ده را دې ولي او د دې خلاف هم اواز پورته کړی. نن په دا صورتحال نه وی خو نن الحمدلله چې دا کم مشران را پاسېدل انشاءالله چې وس عزم وکړو چې تر څو پورې دا ټیکس هم ختم کړی نه موږ به د احتجاج نه ختمو. بالفرض که چېرې دا خبره ونه منلې شوه بیا به موږ ځان سره ترګی، ورتیر، ګړی، هریانکوټ دا تمامې علاقې چې دي دا به ټول د ځان سره راجمع کوو او ټول به بھرپور طریقې سره بیا انشاءالله دا روډونه بندو. ځکه عزتمندو دا غریب دا مجبوره دی، نن عزتمندو دغه صورتحال دی، مهنګایي ده او بیا دغه ناروا ټیکس چې دا په دغه غریبانانو مسلمانانو پسې راځي دا یو لوی ظلم دی. پیر بصویر غازی، پیر اسلام غازی، نن په دې ټولو کې زموږ یو مشر هم دلته نشته. زموږ د خبرې د اواز اوچتولو لپاره آینده لپاره چې کله هم الیکشن کېږي نو د خپل مشران خو اول تاسو لږ په غور باندې منتخب کړئ چې تاسو ته پته ولګي دا څنګه خلک دي، دا څنګه مشران دي کم چې زموږ دا 15 کسان دي خاص کرو دوی ته خدا خواته چې ډېره خدا راغلي او زموږ د غریبو د اواز یې خوچوت کړی وي. دا کومه 3 بجلیګرې دلته کې دي او په 3 واړو بجلیګرو کې چې کوم دی موږ ته بجلي سره یې نه او د هغې باوجود په موږ باندې ټیکس لګي. نو دا زموږ سره سراسر ظلم دی، دا زموږ د ټولو عوامو سره ظلم دی. پکار ده چې دلته کې د سره بجلي تلې نه، دلته لوډ شیډنګ د سره نه وی او چې د هغې باوجود موږ ته چې کوم دی په موږ باندې ټیکس لګي دا زموږ سره زیاتی دی. بیلونو د جمع کولو نه باقاعده انکار کوو. موږ به د خپل عوامو ته دا میسج ورکوو چې ډایرکټ کونډې واچوئ او کم لړمین درغې هلته یې ځوړند کړئ. باقي 3 بجلیګر دي، زموږ حق دا جوړېږي، دا زموږ په ځمکه باندې دي، د دې نه موږ ته تکلیف دی. په دې کې نه زموږ کسان په مزدورۍ باندې علي، نه د دې نه موږ ته نور څه پیدا شته دي. هر ځای کې دا قانون دی چې کم ځای کې کم شی پیدا کېږي نو د هغې عوامو له به د هغې ریالټي ورکوي. نو دوی موږ له دې ریالټي نه راکوي او که ورکوي نو هغه 2 کسانو جیبونو ته ځي. نشته، پیسې نشته، تحصیل چیرمن نشو یادوي، ایم پی ای نشو، ایکسټینډ نشو، نو چاته د خپل فریاد کوي، چاته وکړو. تاسو وایئ خپل غمونه په کورونو کې ولې نه چړو، په خپلو کې ولې نه کښېنو چې هېڅوک په نه یادو. زمونږ مطالبات حل نشو نو موږ به بیا په غټه سطح یعنې ټول تحصیل په سطح دا جلوس کوو او دا جلوس په انشاءالله پرامن وي. اوس هم پرامن ختمیږي او دا څومره واکداران دي ادارې دي ټولو ته دا درخواست کوو چې دا ټیکسونه دې ختم شي. دویم ملاکنډ 3 کې د ډېرو ورځو نه د درګۍ غریب عوام ناست دي او د هغه خرڅ شوي دي. ملاکنډ 3 پراجیکټ یې خرڅ کړی دی او د هغې کم مزدوران دي، سیکیورټي والا دي، نور انجینران دي، د ټولو نوکرۍ ختمې کړي دي. نو د هغې ته دا درخواست کوو چې د هغې هغه کم جایز مطالبات دي مشران دې د هغې سره کښېني او د هغې مطالبات دې منظور شي. په بیلونو کې چې کم ناروا ټیکسز راځي د دغه خلاف احتجاج او الحمدلله زموږ د خرکي ویلیج کونسل چې کم منتخب نمایندګانو نو هغې بیګانه ملګرو سره رابطې وکړې او ملګري راووته د بازار نه دل سره موږ سره ګڼ تعداد کې دغه د پاکستان شهریان دا یوځای شو او احتجاج هم وکړو حکومت ته او خصوصا واپډا ته هم دغه پیغام ورکو چې یاره دغه ټیکسز چې دی دا ناروا دی دا دې ختم کړی شي. نو موږ سره چون کې څه مذاکرات ونه شو خو چون کې عوامو لا تکلیف نه ورکولو دې وجې نه مشرانو دا ووي چې د خپل احتجاج هم ریکارډ کو په دې ادارې عمل درآمد وکړي که ونه شوه نو دا اوس صرف مونږ خرکي والا راوتي وو. آینده به بیا انشاءالله درګۍ والا، میردي والا، ورتیر والا، ګړی، عثماني خیل
هریانکوټ چې څومره نږدې علاقې دي دغه ټولو سره به انشاءالله رابطه کوو هغه به ټول جمګټره وباسو او د دغه ټیکس خلاف په انشاءالله بیا برپور احتجاج کوو او په هغې کې دا هم وویلی شو چې بیا به روډ هغه بندیږي نو مونږ واپډا والا ته دغه پیغام ورکوو چې دا کم ټیکس یې اغستی دی تر اوسه پورې دا دې واپس په دې بولینو کې دغه شهریانو ته واپس کی او که داسې ونه شي نو بیا به دا خلک یو ځل بیا په احتجاج باندې مجبوره شي او بیا به دا روډونه دا مکمل بند کړی شي نو زموږ دغه مطالبه ده چې دغه ټیکس دی فورا هغه ختم موږ بس 200 روپۍ بیل دی او 3000 پکې ټیکس دی دا موږ ته نه دی منظور کم د واپډا د طرفه چې کم د ظالمانه ټیکس په دی عوامو پسې راچولې کم دی پی ای په شکل کې دی ولې چې دلته زموږ د 3 بجلیګرې دی دا په ټرباین باندې بجلی تیاری نو موږ د پی ای ته تیار نه یو نو لہذا موږ نن یو پرامن پروټیسټ وکړو او کو دینه بعد هم زموږ خبره ونه منلې شوه نو انشاءالله موږ به بیا د تحصیلي درګۍ په سطح باندې روزو ټول یون کونسل د مشران به موږ سره روزي او پایجام هړتال وکړو او دا مونږ وزیر اعظم ته دا مونږ باقي حکومت ته دا مونږ دا ټولو عوامو دا درخواست دی چې دلته کې 3 بجلیګرې دي مونږ ته خو سره بجلي هي نه او د هغې باوجود په مونږ باندې ټیکس او په مونږ باندې چې کم دی دلته لوډ شیډینګ په مخه او دا ټیکسونه راوستي دي دلته به بجلي جوړېږي او هلته کې چې کوم دی په تیلو باندې کوم بجلي جوړېږي هغه مونږ سره مکس کوي او بیا د هغې چې کوم ریټ راځي هغه مونږ باندې راچي نو کم از کم د سره مونږ دې ته تیار نه یو دا کم ټیکس دوی لګولی دې ته مونږ د سره نه یو تیار زموږ درګۍ عوام بیخي لکه دا ټول تحصیل عوام راوتي دي او آینده لپاره به کو پرس که دا مسله حل نه شوله نو بیا به دا روډ بند دي بیا به د روډونو ته خلک راوځي دا احتجاج او دا ریکارډ شو او خلکو ډېر غم غصه کې اخته دی ډېر ناروا ناکاره بیلونه راغلي دي په غریبانو باندې مې ټیکسونه لګوي 1500 بیل راغلی دی 3000 پسې ټیکس دی بل یو ایندن زنګ د دې مرګرو نه هیر شو دا دلته کویله نه سوځي دلته تیل نه سوځي بجلی چې کم ځای پیدا کېږي هغې باندې خرچه راځي د پن بجلی ده په دې باندې انتهایي کمه خرچه راځي نو ایندن پکې د کم ځای نه راغی او دا ظالمان دی خدای تباه و برباد کړي چې دا دونه په غریبانو باندې دا دونه بیلونه دغه کړي دي دا زموږ خپل وطن دی په دې وطن کې حکومت واکداران دغسې خاموش ناست دي او په عوامو ظلم کېږي د دې ظلم څه د باب دی وشي کني عوام به ټول لوځي او سړکونه به دغسې بڼلي